بخبرګي کنه کوټه ناس خلکو کې شینواره دې کوچي مومن خلیل په شي زبان زګه چې دا خوشاله پروګرام دی زه په خپل شینواره مول د شینواره خبره کوم په افغانستان او پاکستان کې دوړو کاتی راغله زمونږ یو شینواره پاکستان ته لاړو هلته د مړي تابوت واخیستو او په هغې کې څلور تونې وړې واچول اوس پروګرام کې را روان دی په لاسګاډي کې تابوت اچولی دی قصدګانو دوی دا څه شی دی دوی څه شی دی خو مړی دی په تابوت کې نور څه شی مړی او دوی دا څنګه مړی دی چې نه د خپل خپلوان شته نه د یار دوست شته او ځان له تابوت یې را په مخه کړی دی و دې په دې مړي زما شک دی وایي چې تابوت یې خلاص کړی دی وایي خدای دې بېخو باسه تا خو وړه رابار کړي دي رابار کړي دي وړي دي ورته وایي چې مړی دی بیا و دې صاحب په خدای مې دې قسمي ما پکې مړی اچولی و خو چې اوس خدای پاک توره کړی دی صاحبه ارزان قیمت کې مې پروګرام ګولو ارزان قیمت کې پروګرام ګول کوچیانو کې نو سبا درې قسمه کوچیان دي فرست سیکنډ تھرډ فرست کوچیان هغه دي چې صرف د ګډو بیزو او په خیمو سره کار دی دویم نمبر کوچیان هغه دي چې زموږ عام کورونو کې اوسېږي او درې نمبر کوچیان هغه دي چې په لنګروزو او په بنګلو کې اوسېږي نو مالداره خلکو چې کله ما پروګرام وکړو 2 غنټې مې په ځان نظر وچول هغه یو جي صاحب د لاس نه ونیولو ما دې ووروره موږ خو دې ډېر خوشحاله کړو د کوچیانو پسې م چی ووایه مولا جي صاحب زما محفل کې دا کار دی خلک خوشحالول خندول خو د هغه دا مطلب و چې کوچیانو باره کې یو خبره هوږه مولا جي صاحب بېغیبي دي ما بي ستاسو دا یو خبره ډېره مشهوره ده هر یو خبره کې تاسو وایئ چې ویېږئ که چا له اوبه راوړي ویېږئ لږې اوبه راوړه ویېږئ امرات خان څه سو اوس یو ښځه مړه ده سړی هم دا دوا کوي ویېږئ یو دوا به وکړي ویېږئ یو دوا به وکړي یو نابلده کس راغی یا په دې خبره نه پوهېدو چې ویېږئ یو دوا به وکړو چې کله چې کېدو پاسېدو دوا یې کوله ویې زه یې موخم یو دوا به وکړو ماحول جوړ شو او ډېر ښایسته پروګرام به خوند کوي داسې په مینه محبت کې میوزیک اوري سر دی یو کس سره ډانس اجازه نشته او مګر چې ګډ راخوراوي او مګر مخان یې دی نو مګر دا خبره هم دې پر کوله ځان قیمت کې مې 2 غنټې پروګرام وګور کې سم سندرې نخرې پکې مو کې نه چې ګډ را باندې نو چا دا څنګه کول ا بابا ما دوی ځان کړو وی چې کوو به نه ما کنه ا بابا ما دوی 2 غنټې ځان له زړه شروع یو فارسی وایا افسوس خبره ده مال فارسی نه راځي دغه یو لګرا و استاد وی جو استاد پردې اول زاریان شم چې دا پردې اول څه ته وی نو استاد ورته خسر دا وګ اوس فارسی نه راځي ځان نه لګم دا ملي مو کې بوروم باز موتن بس کا بدل میادا سارا بدل میادا بلدی میادا سارا بدل میادا کمی بل بشاران سارا بدل میادا دا اوس فارسی کې سره شته نه ګلبلي میادا ورور دا سندره مې څلور منډه ویله ستا سترګو دی په خدای مې دې قسم چې 80,000 روپۍ نه مې واخیستو 4 منټه مې دا سندره ویله او استادان ما سره پېښور راغلي وو ما ته ویل ډاکټر صاحب دا کومه سندره دې ویله چې دا خلک دې دومره مست کړ او 80,000 انعام دې واخیستو ما په خدای رسول کې زه په خپل هم دې پوه شم مالا مبله نورلو اوس زه خپل سینه امین خان له دا ورغوم الله تعالی ولا څه دغه د مخ پروګرام اوس یو ټول ولا اشاره اوس په توجه سره دا ورغوم چې کوم نسای بیا خوان نه کوي کوم نسای اوس چې کله موږ خپل پلیسینګ او پلیسینګ موږ څو ګورم څلو ډولونو والا رااله دا ډولونو وته اوس یو ټول والا لګي دی پټ وتر مخامخ یو غړ سره ناسو دی جیب کې لاس منډلې نو ته خو ډېر سلو ډول وګول په کلاره لګیو چې مخامخ سره وکړو جیب کې لاس وکړو څه کوي هغې چې څنګه د جیب نه لاس راویستو لاس دې نسوار وکړی خدا خیر شما انعام راکړي که چې نسوار یې وکړو اوس تیز لګی دی چې نسوار یې وکړو څه کوي
ګردیز ته چا بوتل دا خو د لوګر کیسه وه ګردیز اوس یو ټول ونه شهر اوس اوس لاندې ځمکې ته ګوري لګی دی او دې کې زلزله شوه زلزله شوه واده والا هم ټول خرواله مېلمانه چې راغلي وه هغوی هم خرواله دا اوس ځمکې ته ګوري دا ورته پته نشته زلزله ده خو چا خو دې خو وکړه چې دا خلک څنګه اوس ولاړ دی زلزله ده که نه ټول وکړه ډېر غټ و دې هم غرواله چې غرواله په یوه دروازه باندې ورغی دا ټول ډېر غټ و په دې دروازه کې ونښتو اوس زورونه کوي ټول هم غږوي او خلکو ته وایي راشئ اخلاص مې کوي سره د ثبوت یې ونیولی هم کې یو چې څوک سندرې وي هغې ته ډېر تکلیف وي بل چې څوک کیمرمیني کوي ځکه چې کیمرمین نور د ځای نه خوځېدلی نه چې په یو ځای ولاړ وي دا پکې چې نوي راغله د فلم کړی دا پکې چې نوي راغله سوچ به یې ورکړو ډېر ښایسته به ته وي سوچ به یې ورکړی نه وي بیا چې یو څو میاشتې وشي که نه لکه زور شي دوړه موړه ورشي بله او بیا شپږ میاشتې پس بیا دا بوش موش هم خالي شي نیشنل پارټۍ ولي خان صاحب راغلی و ولي خان صاحب خو تاسو پېژنئ په باره کې ټوله پیرجیان دي اوس ولاړ دی چې زما رونو زه به دا سړکونه پاخه کړمه زه به دا بجلي راولمه یو جي صاحب راپاڅېد ووایي عوامي نیشنل پولټي خلکو چغې دي چې زنده باد یو بل کس راپاڅېد ووایي ولي خون بیا خلکو چغې کړي چې زنده باد چې دا درېیم کس راپاڅېد د زړه کې دا ویل چې ولي خان هم یاد شو عوامي نیشنل پارټي مې یاده شوه او راشه ته د غفار خان یاد کړه ده چې څنګه د غفار خان اواز کولو دا نوم ډېر شو چې نوم ډېر شو دی څه وایي وایي شاغه پلورې ډېر ګرځېدلي وو یو ملګری تږی شوی و یو ملګری بل ته وایي چې تور پر زه خو خوله چې تږی شوم لږې اوبه به یې وڅښمه ملګری ورته مخامخ دوکان ته لاړ شه هلته چې لاړو هلته پلاستیکي بوشکې ایښي وو پکې خاوره تیل پټرول و ډیزل یو کټوری یې راخیستی دی 2 لیټر ډیزل یې وڅښله اوس نشه دی تورخم کې روډ د پاسه ولاړ دی او د رشکې پیښې کوي دا بل ملګری به راغی وایي تور پر څه چل در باندې وشو دا ورته پام کو چې تیکرو نه کړي څه چل در باندې شوی بس وي تیکرو نه کړي ډیزل مې څښلي په ټیکا تېرو کا خوله چې سټوټې سړي درې زامنو زامنو ته چا وویل چې لاړ شي د کلي نه ملا صاحب راولئ دا پلار به دله دم کړي نو دا پیریان به دې لرې شي چې ملا صاحب راوستی دی زامنو ته وایي شابه درې وړه پې د پاسه کښېنئ چې دا پیریانه زیر کړمه زامن درې وړه د پاسه سړي د پاسه ناست کړي بس بېدبي دې واخلي ډنګ سړي تیزه چولې اوس ملا صاحب ته هغه زامن وایي ملا صاحب وایي دا تیز مونږ پلار واچولو که دې پیریانو واچولو او دې تیز خو پیریانو واچولو خو کونه ستاسو د پلار اول به تاسو څنګه رسېدا خو شروع دا خو د میک کار دی زه هم دا ماشین نغلی صاحب په خیر دی نه هرولا دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم دی لږ توجه سره به ګورو ښه دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم دی دا چې ګاډي څنګه اواز کوي د دې په ګېډه کې چې درد دي څنګه اواز کوي او د اول بچی په مور او پلار ډېر ګراني زموږ شینوارو په دې کې چې ماشوم پروت دي او ماشوم ژاړي ژاړي ګوټ چې هغه نړۍ ورته چې پایه ورکړه ستا مور ورته وایي چې وایي بچیا ستا د لاس راباندې ډېرې خوارېانې تېرې شوي دي دا ماشوم ژړا کوم خو یاره خلک توجه سره واوري اواز به واوري شور ډېر زیات دی که نه مازدیګر مې لمبورې Vale le dio vaya.
چوپ شه وانا ما واقف لك ناس ته وبل ما دی دا څونه بغیر نه کیږي زما شته خور دی بعد سلام خوشاله بعد غدا منګم به بیل مازه ګورو